د الله رسول فرمایي تر هغه ساعته یوه ښځه د خاوند حق د الله حق نشي ادا کولی تر څو یې د خپل خاوند حق نه ادا کړی. د الله رسول فرمایي که چیرې یوه زنانه په داسې حال کې مړه سوه چې خاوند ځینې راضي و دا جنتي ده. د الله رسول فرمایي که یوه ښځه 5 وخته لمونځ فرضي روزې او د خپل عصمت د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند فرمانبردارۍ د الله رسول فرمایي چې دا مړه سي و دې ته اختیار ورکول کېږي چې کوم جنت لره ځې پر کومه دروازه ځې هلته ولاړه سه. د الله رسول فرمایي زما که چیرې د بنده سجده و بنده ته وایي ما به ښځې ته ویلی چې خپل خاوند ته سجده کوه. دومره ظالمانې دي، اول زاری کوي، خواستی کوي، ننواتې کوي، زه به دا کوم، زه به دا بل اوس د هغه ښځه په خپل کور کې اور جوړ کړي. خاوند پر بار په دې شپې کوي چې زما کور والا زما سره ژوند نه تېروي، بیا چې د سبا خاوند مړي نه به کوې پوښتنې به نه کوې چې زما خاوند مړ دی، زه لیدلی سم که نه زه ورته کتلی سم، هېڅ کتنګه نه غواړي، ستا د لاسه مړ دی، دروغجنې، ستا د لاسه دا کور ورولو، ستا د لاسه ولاړې بلډ پریشر سو، شوګر سو، د زړه والون یې بند سو. درواغ به نه وایه چې کونډه چې په هغه ورځ به بیا سره ګورو. نو هسې پریشان و. بل سړي راته ویل مولوي صاحب ښه محترم سړی ول د خدای دپاره درته وایم یو تعویض به نه وي در معلوم دی، چیش تعویض غواړې؟ ول چې دا کور والا ګونګی سي، کور والا ګونګی سي. قسم په خدای مولوي صاحب دی ښایسته کور مې دی، داسې کور مې دی چې د دنیا نعمتونه پکې سته، خو د دې د ګیلو نه یم خلاص، له شکایتو نه یم خلاص. د ښځې یو ډېره غټه بېوقوفي دا ده، زموږ د حکومت هم د ښځې هم دا زموږ حکومت له ما او تا پر هر قدم ټیکس غواړي، پر هر قدم نه مې پرېږدي، غواړي لیکن کاروبار ته مې نه پرېږدي. نو خو چې زه کاروبار وکړم بیا به تا ته ټیکس در کوم. که ته زما پټرول نه را پرېږدې، ډیزل نه را پرېږدې، کاروبار نه را پرېږدې، د ایران بارډر دې را باندې تړلی، د افغانستان دې را باندې تړلی دی، د یوې پیسې په 100 روپۍ را باندې شمارې، نو زه چیش کاروبار وکړم؟ او غواړي سبا زما پر کور چاپې راوایې. بېوقوفه حکومت دی. او داسې زنانو هم بېوقوفه ده، وایي عزت غواړم، کور غواړم، کوټۍ غواړم، موټر غواړم، ښه بختور ژوند غواړم، خو ته به په کور کښېنې در کور د باندې به نه ځې. ښځې نو ګټه خو پر بیابان کېږي، هغه یا بیابان له به نه ځي. به دا دواړه سره بېوقوفه دي او دا دواړه ډېر سره نږدې دي، د هغه رقم د خدای سره پېښ کړي، د هغه رقم. نو ولنسته یو تعویض دا ډېر چې ژبه چلی چې ګونګی سي. که تعویض نو نسته را سره یو ستن من ور ولګوه، داسې کېدلی چې دا ډاکټرانو سره حلوال وکړه، خدای به در ګونګی کړي. ګوره ته دومره ظلم کوې، ته دومره ناجایزه کوې. زه سهار وتلی ماښام راغلی، ستا دپاره ستړی ستومانه راغلی نه یم، ستا شکایتونه دي. دا سړی ډېر محترم، داسې زړه مې پر سوځي، اریان وي الله بچانو والا دی. دا به بیا که ورته وایي طلاق یې که چې طلاق یې کې داسې خوري دي. هلته بیا د انجیو زامن وایي مولوي صاحب تا ښځو ته دا وویل، زه تا هم ورسره ښه یم، تا هم ورسره ښه یم، دا ته نه ته خو په دې پریشانه یې، زه تا ورسره ښه یم. چې داسې ښځه هغه بغیر له شکایته بل کار نه لري او بیا د طلاق ځای راشي، وما طلاق راکړه، زه ځم، زه کور ته ځم، طلاق راکړه. مه کوه ښځې، مه کوه ښځې، طلاق ډېره بده. نه 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 ستاسو بیا دغه بعد څوک ډېر ژاړي؟ ته ژاړې که دی ژاړي؟ دا ژاړي، په خپله خوله طلاق غواړي. د الله رسول فرمایي د جنت بوی هم ورباندې حرام دی. حتی د جنت بوی چې دی هغه پر 40 کاله پر فاصله باندې هغه بوی محسوسېږي، خو دغه ښځه به د جنت بوی هم ونه ویني چې کومه ښځه د خاوند سره ناجایزه کوي، ظلم کوي. د الله رسول فرمایي نو به زه یو علاج در وښیم چې د کوم چا ښځه بې پردګي کوي، هغه دې په کور کې در کور د باندې دی ناست دی. سړی په لورو په خورو په کوروالا باور نه لري، وایي که ولاړه دوکانو لره، پلانی واده و شاپینګ لره، مطلب یا یو فنکشن لره، ما بې عزته کوي. نو هغه دپاره دا دی چې په کور کې کښېنوه. او که چیرې ته وایې چې یاره دا ډېره بد زبانه ده، د الله رسول فرمایي بس خاموشي اختیار کړه، د هغه خاموشي به ستا دپاره په کار درسي. که ته خاموشي نه اختیاروې، هلته دای دلته ته یې، نو د هغه څه به ډېر کور وران سي. زما خو دې زنانو ته خواست دی، مه کوئ مه کوئ، دی والله بله پیدا کړي، دی والله بله پیدا کړي، ته به یې د هغه سې. او د الله رسول فرمایي بني اسرائیل الله پاک د ښځې د وجې هلاکو، زما امت هم د ښځې د وجې هلاکېږي. دا سړي مې ډېر زړه وسوځل سو، اریان مې هم مشوره مې نه دی، زه څه مشوره ورکړم؟ ورته وایم چې طلاق یې کړم،
نو طلاق به نو څنګه نو بچان نو کور مظهر جن جانان په باره کې راځي ډېر الله والا بزرګ تنوي صاحب فرمایي کور والا یې ډېره بده ښځه وه ډېره بده ښځه وه بیا چا ورته طلاق یې کړ نو طلاق یا په کور کې مطلب هغه څه مژکان بیا چا ورته ویل پښې مشي وساته هغه ویل پښې وساته مژکانه بل کور لري ځې نو ولې د بل چا کور خراب کړ درته ویله ښه طلاق یې هغه وایي طلاق یې کړم نو بیا بل څوک وکړي ولې د بل کور خرابوم زه لا ډېر یم چې په دغه مصیبت اخته سوی یم نو نیکه صالح ښځه چې د هغه ډېر لوی نعمت دی او دا ډېر کم دی بیخي ډېر کم خدای پیدا کړی دی بیخي ډېر کم یې پیدا کړی دی چې هغه د خاوین جنې راځي او بیا عجبه بله خبر دا انجیوز والا او دا څه غوړان مړانې دي دا د بل د ښځو ډېر خیال ساتي نه د بل د ښځې حق غواړي د خپلو ښځو حق یې نه دی ورکړی بس نو په ښځو خوا به دوی انو ملایانو ته یې ولې د ښځو حق نه بیانوئ انو ملایانو تاسو ولې داسې کوئ سړیه که د هغه خبرې ما در ښوولي دي د هغه هم ما در ښوولي دي خو خبره دا د عاجزانو زه به د خپلو خوندو ته وایم چې مه کوئ ظلم مه کوئ ورځو دوې به یې سبا به مړ یې بیا به وایي چې زه په کفن کې کتلی سم که یا بیا به وایي زه قبر له ورتللی سم که یا بیا به وایي چې زموږ زاړه تصویرونه دي ویې سوځم که څه نه 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 دا خبرې به پرېږدو الله پاک دې موږ ټوله وساتي الله دې زموږ خویندې زموږ لوڼې زموږ بچان هېڅ چا ته الله توفیق نه ورکوي چې هغه بیا خپله کور والا جنې زیرې یا د هغسې مطلب خاوین جنې زیرې ناراضه یې الله دې موږ وساتي دا خبره ختمه